سلام پر تاسو وخت نیکمرغه هیله د ښه بیاست ژوند په خیر وي. موږ په مخکنیو ویډیو کې ویلي وه چې دا کس د ګلاب شاه په نوم چې په کندهار ښار کې ځینې کسان ورته ډېر په عقیده دي او ګلاب شاه آغا یې ګڼي، ګلاب شاه آغا پیر یې ګڼي یا په نورو نومونو. موږ ویل چې دا کس درملنې ته اړتیا لري، پاملرنې ته اړتیا لري، حکومت یې باید پاملرنه ورته وکړي، درملنه یې وکړي، پاک یې کړي، پرېولي. په هر حال زموږ ستاسې پر منبرونو باندې یو شمېر عالمان د الله او د قرآن او د حدیثو څخه غږېږي، له حقیقي اسلام څخه غږېږي. نور کسان چې دي هغه پر منبر باندې دغسې اپلاتې وایي، هغه پر منبر باندې کیسې کوي، د پیرانو کیسې کوي، د خوبونو کیسې کوي، نور شیان. ځکه د دوی ته هغه اصلي د قرآن او د حدیث او د اسلام هغه اصلي روح نه در معلومه چې په دې اړه وغږېږي، له ولس سره معلومات شریکوي. راځئ تاسې دی واورئ چې دی د ګلاب شاه په اړه څه نظر لري او د ګلاب شاه په اړه څه رقم کیسه لري. دا کیسه تر پایه پورې واورئ. یو ملنګ به دا اوس دا ګلاب شاه هغه چې تاسې به اورېدلي پر میډیامو ډېر واورېدل، په کندهار کې یو اولیا دی. دا یو حکایت درته وایم، تقریر ختموم، بیا به پر میډیام تاسې وګورئ. زه ورغلی یم، دا ګلاب شاه هغه ته خپله کښېنستلی یم، ژوندی دی. 10 کاله کېږي چې پر دغه یوه ځای باندې دی دا 10 کاله په دې ښار کې اوسېدی. 10 کاله اودس لمونځ غسل چا لیدلی؟ چا نه دی لیدلی. و دا اوس امارت مشرانو طالبانو د یو دوا دپاره ځای ته بوتلی. دا کندهار کې زما انډوال دی، هغه را خبرې را سره کوي، اوس عمر سات کوي. هغه راته ویل دی راوستی و شفاخانې ته د ډاکټرانې ورته ودرول چې د ده علاج وکړي. په کوټه ننسي، د ډاکټري کالي یې په واغوسته، 4 واره یې په واغوسته. دی یو شړۍ کې دی، خیرن نه شړۍ ده، په دې کې دی کالی مالی یې نسته پر بدن، په یوه شړۍ کې سر و کار ژمی دوبی و دا یوه دیواله ته ناست دی چې به ورله کمیس به نه و، جامه به نه و، په شړۍ کې به ناست. بیا امر وکړي ګوردین وکاږي، شړۍ یې وغورځوله، بیا کمیس به واغوست. 4 شړۍ وایي دلته پرتې وې، کالي نه و. 4 شړۍ ورته راوړه سوې. چا ورته راوړه؟ چیرې پیدا کړې؟ په بنده کوټه کې پیدا کړې. شاوخوا مجاهدین ورته ولاړ، شاوخوا ډاکټران ورته ولاړ، هېڅوک نسته. و ده ته هغه بیا شړۍ ورته راوست، کالي نسته. مشینیان یې په سر کېښو ډاکټرانو، هېڅ کار یې نه کړ، مشین ختم. دا ته اولیا وایي. راسه ای د زمانې شیخه، ای د زمانې ملا، ای د زمانې مفتی، ای د زمانې قاضي قضاته، راسه اوس نو یو کرامت ښکاره کړه ونس. راسه اوس نو وکړه، دا ژوندی دی اوس هم. طالبان یې خدمت کوي، عزت یې کوي. طالبان خو په اولیاو کار نه لري. موږ ټول په دې کار مه لرئ، په دې اولیاو باندې. دا د خدای جل والا دوستان چې په 10 کاله باندې یو چا نه یې اوس نو زده ته کښېني را شوی که کې ملاته، دا دې نه دی شوی که کیال چې دا مفتیان مزدانو ته وایي لمونځ یې نسته، غسل یې نسته، اودس یې نسته. دا بیا چا ویلي چې ولي دی؟ دا بیا چا ویلي چې دا د خدای پاک دوست دی؟ نو ښه غوړ پړ خو ته یې ونسه، راس زه به په دا حجره کې کښېنم، ښه یو ټاټ به در واچوم، ته یې د ځان نه څه لرې. دا خو صحیح خبره ده. راسې نو شریعت هم در سره راوړه، طریقت هر خال در سره راوړه، ونسه یې کړه. دی اوس ژوندی دی. هغه طالبان دي تاسې ویلي په دا شي کې سته، ویې ګورئ. دا د خدای تعالی د اولیاو در سره دید وکړئ، در سره چې خدای تعالی ته وایي چې اله العالمینه دغه ګلاب شاه هغه مې په دنیا کې لیدلی و، ستا د حبیب اولاد و، ستا د محمد رسول سید و. یا الله دا ملنګ و، دا درویش و، زه په ناسته خوشحاله وم. یا الله دغه مې راوړي دي، نور مې څه نه دي کړي. څونه لوی سند سو، څونه لوی ثبوت دی. ښکاره کرامت په اوس عصر کې دا اولیا وښکاره کړه. چیز پکښې ده؟ حیا پکښې ده، شرم پکښې ده. هېڅ چا ته نه ګوري، بس دا رقم در نه نکړي، نه محرم مو چا ته کتلي، چا بس داسې په هغه سړي باندې پوهېږي چې دا سړی دا دی، نیک سړی دی، دا ښه سړی. هر چیرې که تاسو یو څوک ولیدئ چې د پیرۍ دعوا یې کړې وه او د شریعت مخالف و او یو چا شفا ځین ترلاسه کړې وه، د شیطان دغه چل په کار اچي. شیطان چې خلک ګمراه کوي، دغه چل په کار اچي. کله چې یو څوک وي د دینه لرې کس، د شریعت مخالف، د شریعت مخالف کس د الله دوست نسي جوړېدلی. دا د ټول امت د علماو پر دې اتفاق دی. یو څوک چې د شریعت مخالف وي، دې ته ولی الله نه ویل کېږي، دې ته د الله دشمن ویل کېږي.
ځکه پیغمبر علیه السلام د شریعت څخه یوه ذره مخالفت نه دی کړی. دا د شیطان خبرې دي. وایي دا پلانکی سړی خو چې د شریعت مخالف دی دا د الله نازولی دی. تر پیغمبر علیه السلام هم د الله نازولی دی. پیغمبر علیه السلام ته خو الله فرمایي وایي که چیرې ته یوه خبره د ځانه وکړې پیغمبر علیه السلام ته الله وایي وایي زه به دې حلقوم در پرې کړم. پیغمبر علیه السلام ته وایي که یوه خبره د ځانه وکړې دغه د غاړې حلقوم دا رګونه به در پرې کړم. نو دا کس تر پیغمبر علیه السلام هم د الله نازولی دی چې پیغمبر علیه السلام ته یوه ذره عمل نه دی ورمعاف. دی چرس و شراب و نارواوې 20 کارونه کوي. ته وایه چې دا د الله دوست دی دا د الله نازولی. دا څنګه د الله نازولی دی؟ دا خو د شیطان زوی دی. دا خو شیطان دی.